په دې کې یو ناشنا قصه را پېښه شوې وه، قصه د سراق ابن مالک رضی الله عنه. تاسو ته معلوم هغه اس باندې چې راغی او اس پېښه شوې. سراقه ابن مالک رضی الله عنه دی مسلمان شوی وروسته، خو دغه وخت کې مسلمان نه و. د دې قصه تفصیلا امام بخاري، امام مسلم راوړي، د امام احمد راوړي، نورو کتابونو کې ده. هغه په خپله وایي سراقه وایي زه د خپل قوم په یو مجلس کې ناست وم، بني مدلج د دوی یو قوم و، ډېر غټ خاندان والا خلک و. نو په دې کې یو کس راغی او وی موږ په دې بیټک کې مجلس کې ناست وو، دا کس راغی ودرېدو. چې ودرېدو وی یا سراقه، ای سراقه ما یو څو کسان ولیدو، زه چې راتلم یو څو کسان مې ولیدو، اراها محمدا و اصحابه، ما ته خو داسې ښکاري چې محمد دی صلی الله علیه وسلم او د هغه هغه ملګري دي، هغه قریشي چې لټوي. وی ما ته پته ولګېده چې دا همدغه دي. نو ما دوی ته ووایي چې انهم لیسو بهم، دا هغوی نه دي، خو تا کیدای شي پلانې او پلانې لیدلی، نو د هغوی نه څه ورک شوي دي، هغو به هغې پسې ګرځي، نو ته پې ګمان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې. اوس سوال دا دی چې دی خو کافر و، مشرک و دې ټیم کې، نو دی دا خبره ولیکئ د دې دپاره کوله چې دی په خپله دا کسان راونیسي، قریش له بوځي، نو چې دا انعام دی ووالي. ځکه چې هلته انعام اعلان شوی چې سلو خان به ورکوي. سلو خان معمولي شی خو نه دی. نن سبا وخت کې چې تا له څوک سلو خان درکړي او یو اوښ چې داسې پالتو غونته کي که نه، نو دا 3000 ریاله دا چې سره تلي 2.5 چې دا پکې هغه هېڅ شی نه وي. تا له اوس یو سړی نن سبا وایي تا له زه 100 خان درکړو، دا 3 لکه ریاله شو. په هغه وخت کې اوښ یو داسې شی و لکه نن سبا چې سړي سره قیمتي ګاډی، قیمتي دا ګران ګاډي چې دی، او بیا 100 دله درکوي. او بیا داسې نه دی چې صرف سورلي د ژوند پرې روان دی، د دې پی، د دې غوښې، د هغې نه پیدې خلک کوي. نو دم دا غوښته چې د انعام ما ته میلاو شوي، ما ورته چې نه نه. نو هغه مې ووایي چې لعله کیدای شي یاره سراقه ستا دا خبره صحیح او بس غلی شو لاړ. نو بیا زه لږ ساعت کېناستم، ډاري خو نه شو ورته، بیا به د هغه شک پیدا کېدو. نو لږ ساعت ناست وم، نو بیا لاړم کور ته. کور کې مې امر وکړو چې زما هغه اس ماله تیار کړئ او غشي لینده هر څه مې راواغستو. ووتم په حقه لار دی سړي چې راته کوم ځای ښوولی. الغرض زه ورسېدم، نو چې کله زه دوی ته نږدې شو او ما د دوی اواز واورېدو او کسان مې ولیدو، دې کې زه اس تیندک وخوړو زما او زه ترې راولید. بس زه راپاڅېدم او ما سره نیزې وي، نو په هغې مې قسمت معلوم کو. دا د مشرکانو طریقه وه، الازلام ورته ویله کېږي. موږ تفسیر کې هم ذکر کړي چې یو څو لرګي یا غشي دا به په یو لوښي کې واچول، په یو به یې لیکلي دا کار کوه، په بل به یې لیکلي دا کار مه کوه، او هغه بل به خالي و. نو چې دا به یې واچول په دې به یې نصیب معلومو چې کوم به راووتو بیا به هغه کار کوه، یعنې دې کار کې خیر دی کوئ، مه کوه یعنې ښه نه دی. او خالي چې به راووتو نو بیا یې ووله. وی ما هم بس راشي چې معلوم کم چې څه قصه ده. وی فاستقسمت بها، ما خبره معلوموله چې دوی له تکلیف ورکم او کنه. وی فخرج الذي اکره، نو په هغې کې هغه غشی راووتو کوم چې زما نه و خوښ، او په هغې ده چې الله اضرهم، چې تکلیف وله مه ورکوه. هسې راووتو تکلیف وله مه ورکوه. وی زه بیا استمو ختم او عصیت الازلام، او هغه غشي مشي مې ونه منل چې مړه لره کوئ. هسې لازم خو نه دی چې دې کې دا راځي چې نقصان مه ورکړو. دې ټیم کې اوس د خپلې فایدې دپاره دې دا هم نه مني، حالانکې دا عقیده ده. الغرض وي په اس باندې سور شوم، نږدې ورغلم، بیا وی زما اس تیندک وخوړو، زه ترې راولېدم. چې راولېدم بیا دې اس ته وختمه چې نږدې شوم، نو رسول صلی الله علیه وسلم تلاوت کو او هغه به شاته نه کتو راکتو. و ابو بکر یکثر الالتفات، او ابو بکر صدیق رضی الله عنه به ډېر شاته کتو راکتو. او ځکه بعضې روایتونو کې راځي او اثارو کې چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه به کله مخکې کېدو، کله به وروسته کېدو، کله ښی ته کله ګس ته، په مخه به یې شاته کتو راکتو. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ابو بکر وی ستا دا څه قصه ده، کله مخکې کله شاته؟ هغه ورته یا رسول الله کله سوچ وکړم چې د مخکې نه به څوک راشي وي تا نه مخکې شم چې زه ګزار به په ما باندې کوي. بیا سوچ راشي چېرې د شا نه به راشي، نو بیا را شاته شم چې زه ګزار به په ما باندې کوي. زه خو یا رسول الله یو سړی یم، که ختم شم څه خبره نه ده.
خو تا ته یو امت یو قوم په مدینه کې انتظار کوي ستا رسېدل لازم دي یعنی دا خبره یاده کوي دا اسلام چې موږ ته را رسېدلی دی په دې کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په موږ باندې لوی احسان دی چې دا قرض موږ قیامته پورې نشو ورکولی دا یاده کوي ګورې په ما او تا باندې هم د ابوبکر صدیق احسان دی دا کوم دین چې موږ ته را رسېدلی دی د پیغمبر دا خبرې چې موږ ته را رسېدلي دي د دې پیغمبر د هجرت په لار کې مرسته د الله په توفیق سره د خیال ساتل د ابوبکر صدیق کړي دي نو رسول صلی الله علیه وسلم روغ ورسېدو مدینې ته نو موږ ته دین را ورسېدو نو په دې کې د الله د احساناتو بیا د پیغمبر احساناتو نه بعد د ابوبکر صدیق په موږ باندې لوی احسان دی که نه دی په موږ احسان لوی احسان دی په موږ او دا کار څوک کولی شي سراقه وایي چې ابوبکر صدیق به ډېر شاته کتونه وایي چې زه یې ولیدم وایي چې یا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا یا رسول الله هغه کسان چې زموږ په لټون کې ورسېدو وی رسول الله وسلم نور څه ونه وي خو دی ته وایي چې لا تحزن ان الله معنا مه یېرېږه ابوبکر الله زموږ سره دی سراقه وایي زه ورنږدې شوم تر دې چې په منځ کې د یو غشي دوه غشو فاصله پاتې شوه یا درې وی ابوبکر بیا وایي چې یا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا یا رسول الله لټونکي چې کوم کس راوتلی دا دې راورسېدو وبکه ویې ژړل وی رسول الله وسلم ورته وایي لم تبکي ابوبکر ولې ژاړې وی ابوبکر ورته وایي چې اما والله ما على نفسي ابکي زما دې په الله قسم د الله پیغمبر زه ګوره په خپل ځان نه ژاړم ولكن ابکي علیک زه په تاسو باندې ژاړم ځکه چې تاسو ته امت انتظار کوي تا ته خلک ناست یا رسول الله خلک هم په انتظار کړي دي چې پیغمبر د الله را روان دي زما څه خبره نه دی یو سړی زه به ختم شم بلکې مؤمن خو دا غواړي چې تاریخ کې زما ذکر داسې پاتې شي چې د قرباني د اسلام دپاره ورکړی دی او پای کې تللی وی رسول الله وسلم ورته وی چې جاړم او دې ځای کې یو دعا وغوښته چې اللهم اکفیناه بما شئت یا الله ته زموږ دپاره کافي شه په څه چې ته غواړې سراقه وایي دغه ټیم کې زما د اس د خپې چې دي دا په دې ځمکه کې ښخې شوې لکه په خټو کې چې خټې ډېرې او خپې پکې ښخې شي دی یو انسان دی یو څاروي دی یو ځناور نو زه د اس نه راولیدم بیا مې کوشش وکړو چې دا اس د خپې دغې نه راوباسم او روان شم خو خپې نه راوتې وایي چې کله راووتو د اس او کوم ځای کې چې د خپې ورننوتې وي د هغې نه داسې یو لوګی روان و د اسمان طرف ته نو سراقه وایي ما بیا غشي راویستو چې دا قصه معلومه کړم چې څه وکړم فخرج الذي اکره نو بیا هغه غشي راوتو په هغې له پاسې لیکلي نقصان وله مه ورکوه فنادیتهم بالامان وی ما ورته آواز وکړو چې کله دا اخره کې دغه غشی بیا راووتو وی ما ورته آواز وکړو چې زه تاسو ته هېڅ هم نه یم زما د طرف نه امن او امان دی تاسو ته او یو حدیث کې داسې هم راځي چې ده ورته آواز وکړو وی ما واورېدو چې تاسو ما ته خیرې وکړې خیرې مه کوئ زما دپاره دعا وغواړئ او زه دا ذمواري علم او قسم خورم او تاسو سره لوز کوم چې څوک هم ستاسو مبارک ما نه تپوس کوي زه به یې تاسو نه شړم یعنې دم زړه ته رالو چې یاره دا عام خلک نه دي دا څوک دي وایي چې کله زه د رسول الله وسلم خوا ته ورسېدم وی هغوی راته وایي چې راشه نو زما زړه کې دا خبر راغلی چې د دې سړي خبر به الله او د دې سړي د دین او د دې سړي د دعوت به الله په ټوله دنیا کې خوروي دا په هغه ټیم کې زما زړه ته دا خبر راغلی وایي چې کله ورسېدم وایي ما ورته وایي چې ستا قوم ګورې په تا باندې انعام یې ښودی دی او دا قصې دي وی ټول تفصیل مې ورته بیان کړو وی بیا مې ورته دا وایي چې ما سره څه سامان شتي توښه د سفر نو که تاسو ترې څه الی والی نو هغوی وایي چې نه موږ نه الو خو صرف راته دا ووایي رسول الله وسلم چې اخفي عنا زموږ دا خبره ګوره په خپل خلکو باندې پټه ساته چاته زموږ مسله بیانه نه کړي بیا دوی رسول الله وسلم ته وویل سراقه رسول الله وسلم ته وویل چې زما دپاره څه لیکل وکړه چې په هغې کې زما دپاره امن او امان وي یعنې دی اوس دا لیکل ولې غواړي د هوښیار سړی ده ته پته دی چې د دې سړي زور راتلو والا دی نو چې د اوس نه پې لیکل وکړمه چې سبا له ما ته څه جاښه هغه نه جوړېږي دا دومره هوښیار سړی دی
نو عامر ابن فهیره ته ووایي هغه لیکل ورتلو نو هغه ماله د سرمنې په یو ټوټه کې لیکل راکړو چې د رسول الله وسلم نه د طرف نه دته امن او امان دی او په دې کې رسول الله وسلم لاړ. سراقه چې کله را واپس شو نو دا خلک خو ګرځېدو رسول الله وسلم یې لټو نو چې څوک به د ده مخې له ورته وده ورته وایي دې طرف ته مه ځئ دلته ما لټون کړی دی څه نشته نو د دغه طرف نه ټول خلک منع کول هلته ګورې مه ځئ که هغه طرف ته ځئ یعنې کوم چې د کار طرف دی نو ګورې زه تللی یم خلکو وایي چې دی تللی دی خو بس سراقه خو ځان له زموږ ملګری دی ښه مخوري سړی دی د موږ سره خوا دې خوا خو نشي کولی. نو سبحان الله الله اکبر روایت کې داسې راځي چې سحر له دی وتی و د رسول صلی الله علیه وسلم د نیوو دپاره ماښام پې په داسې ټیم کې راغی چې د رسول صلی الله علیه وسلم طرف نه دفاع کوله. دا چې کله الله یو لار پیدا کوي او الله څنګه مرسته کوي ګوره الله د مرستې دپاره اسباب جوړوي دا الله طریقه ده بغیر د دې هر څه نه الله د پیغمبر مرسته کړې ده او کولی شوه او کولی یې. دا ایتونه به مانځه کې وي تاسو وانه اورېدو إلا تنصروه فقد نصره الله الله وی که تاسو زما د پیغمبر مرسته مه کوئ مې کوئ هېڅ پروا نشته الله وی ما یې مرسته کړې ده او کوم دا اوس مرسته د الله ده چې یو مشرک رګیا دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع کوي. یو بله واقعه راپېښه شوې دا سراقه ګوره وروسته مسلمان شوی دی ګورې فتح مکې ته نږدې ته ورځو کې مسلمان شوی دی. یو بله قصه ناشنا دا راغلی ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو دا صحیح بخاري صحیح مسلم کې روایت دی وایي موږ د مکې نه روانو مدینې ته نو داسې ورځې پکې رالي چې موږ ټوله شپه سفر وکړو خوب پکې موږ نه دی کړی د شپې هم سفر د ورځې هم سفر. نو چې کله دا غرمه راغله ماسپښین راغی او دا غرمه ډېر تیز شو نو ما کوشش کو چې داسې ځای وګورم چې سوری یي او رسول صلی الله علیه وسلم هلته دمه وکړي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم خادم او ملګری او هر څه دی په سفر کې. نو دې کې زما نظر په یو کاڼي باندې پرېوتو ګډ کاڼه هغه طرف ته موږ ورغلو سوری د هغې نه ګیر چاپېره و نو هغه ځای مې برابر کړو هلته مې د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره چټایي څه شی هغه خور کړو او ما ورته وایي چې اضطجع یا نبي الله ای د الله پیغمبره لږه دمه وکوئ ستړي شوي یې. نو رسول صلی الله علیه وسلم هلته پرېوتو او ویده شو دومره ستړی شوی بار بار دې خبرې ویلو ته ضرورت نشته خو هر ځای کې دا خبره محسوسوئ چې څومره قرباني دې انسان د دې دپاره ورکړې ده چې د انسانیت ته د مخلوق ته د انسانانو او پیریانو ته هدایت ورسي.